حضرت یونس علیہ السلام نینوا تا قوم تا دا ہدایت تا پار اللہ لے گل کہ دا نینوا قوم دا ہدایت تا پار او لے گل قوم دی را گیر کا وحبے بے ہوش بشو کنزل بے وطا کول اللہ تے سوالو کہ یا اللہ دی قوم خود ما خبر نمانی او زما خو ډېر وهل ټکول او بېعزتي وکړه الله وی باس اوس ته تېره وځه یو خبره ورته وکړه خبره دا ده چې په دې به یو عذاب اوس راځي ایمان یې راونهړه عذاب به راځي د عذاب طریقه به دې نښه چې لومبې درې ورځې به مخونه زیړي بیا درې ورځې به مخونه سره شي بیا درې ورځې به مخونه تک تور شي نهر ورځې شوې نو په لسمه ورځ به د خدای عذاب نازل شي حضرت یونس علیہ السلام د نینوا خلقو ته دا اعلان وکړو وی په ما ایمان راونهړو نه خدای منې نو اعلان دا دی چې زه نه دغه دی ووتم په تاسو به عذاب راځي نښه یې دقه ده درې ورځې به مخونه زیړ بیا درې ورځې سره بیا درې ورځې تور په لسمه به عذاب راځي دا وایي ساسه خدای پیشه او عذاب یې پیشه دې غریب ته لاړ ووت چې ووته په هغوی د هغې عذاب اثرات را شروع شو هغې خو پوه شو چې دا خو عذاب شروع شو چې یونس علیہ السلام سوی همغه عذاب دی نو هغې الله تا یو کس ورته وی ګورې داسې کار وکړې په بله طریقه بچ کیدی نه شو راځئ چې ایمان راوړو یونس علیہ السلام پیدا کې ده پسې ګرځېدل خدای پیدا نه کړ ای وی که یونس نشته خدای خو شته که نه چغې یې کړه یا الله زمونږ پتا او په یونس علیہ السلام باندې ایمان دی او بیا څه چل وکړو هوښیاران دونه و چې د کلي نه بار ووتل لکه باران چې بند یو نه کېږي نو خلک د استسقا مانځله د کلي نه بار وځي د کلي نه بار ووتل او هوښیارتوب یې دونه وکړو چې بچي هم ځان سره وویستل نو بچي د میندو نه جدا کړل نو چې ماشوم بچی د مور نه جدا کړي چغې وایي او څاروي مو ویستل نو د څارو بچي د خپلو میندو نه جدا کړل نو بچو به څارو پسې چغې والې او غواو چې کړو چیلو بچو پسې چغې والې او د خلکو خدای ته چغې جوړې کړې یو غوغا شو د سارو د انسانانو د ماشومانو الله تعالی غراغلی عذاب ته ختم کړ قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلولا كانت قرية آمنه یو خار داسې چې په هغوی د الله عذاب راغلی هغه ته نه دی اوچت شوی سوا د قوم د یونس نه چې په هغې عذاب راغی چغې والې نو خدای ته عذاب لري یونس علیه السلام چې 10 ورځې تېرې شوې هغو غاړو کې لرې تاویږي را تاویږي چې قوم به مې هلاک شوي پیغمبر د قوم په هلاکت ګورې خفه کېږي د نینوا نه یو ګډو چیلو والا سړی روان یونس علیه السلام ورته لکه کوم ځای نه راغلی وی د نینوا ښار نه وی کله په پلان کې وت خلک څنګه د یونینا حالت څنګه دی وی ډېر ښه څنګه ښه په هغې خوا د عذاب ورځې تېرې شوې ته خو د عذاب د ورځ نه وروسته را روان شوې وی سزا پې نشته ښه خوشحاله دي ښه په ګپ شپ دي ښه په هلکه رښتیا هم داسې راله مسکن حضرت یونس علیه السلام لکه سوچ وکړه چې خدایه ما ته خو تا ویلي و چې عذاب به راځي عذاب خو رانغی اوس د قوم یو عادت و پار قوم کې خپل عادت وي ښه مې او خرابې وي د دې یو دا عادت و چې دروغ بچاوی به وجه دروغجن سزا بس پکې مرګ ده وی که زه اوس دې قوم له لاړم وایي بچې مونږ ته دې دروغ وایي هغه لس خو نه و پسې نور مې یو 20 ورځې تېرې شوې یو 15 ورځې تېرې شوې عذاب خو رانغی نو بس یونس علیه السلام لاړ د کلي نه روان شو یو پوټی غوندې دلته کې یونس علیه السلام یو کار ته وشو چې د الله سره مشوره ونکړه پیغمبر د خدای سره په هر کار کې مشوره کوي د مشوره ونکړه په هغې الله خفه شو چې تا له پکار ده چې په زړه کې ستا دا سوچ راغی نو ما ته به دې ویلو چې الله څه داسې چلو شو جبریل علیه السلام به مې درلېږلی پوه کړی به مې دی روان شو د کلي نه ووت چې اوس به مې دا خلک وجلي چې دا روغ دی راته ویلي یو کشتی ته وخت دریابي کشتی وه سمندر دریاب چې کشتی ته وخته کشتی چې د دریاب سیسې میانسته شوه ډنډوخي شروع کړه دا هغه زمانې یو بل رواج هم هغه دا و چې کله به داسې کشتی غرقېدله نو د خلکو رواج دا و چې یو مرۍ به چاته وی به لکه مرۍ راته ښایه څوک پکې مرۍ دی نو چې کوم مرۍ به د خپل مالک نه تښتېدلی و هغه به یې راواغېسته او دریاب کې به یې غورځو نو کشتی به سمه شو غټه کشتی را دریابي او بس غوټې وی او هلاکېږي مانډګي اعلان وکړه وی تاسو کې یو کس دی چې هغه یو مرۍ دی او د خپل مالک نه تښتېدلی دی
شا به وخایې سړی ګورې دا یو به وروغورځو نور به ټول بچ کېږي ګنې کشتۍ غر کېږي اعلان پیلټو مانګي اعلان چا غږ نه کو حضرت یونس علیه السلام پیش یا مرای خزیم د خدای نه تښتېدلی دا الله دا حکم انتظار مې نه دی کړی پاسېده وی بس داسې کار وکړې دا زما د وجې دا کشتۍ غر کېږي بس زما کشتۍ ته وغورځوئ نه ته خو ډېر نیک سړی ډېر صالح سړی قراندازي پکې وکړه قراندازۍ کې د یونس علیه السلام نوم به راختېده 3 ځلې قراندازي کړه د نوم به راختېده بهر کې دریاب ته وغورځېد الله قرآن شریف کې فرمایي چې یو کب ته مې حکم وکړ چې ګورې دې تیر کا یو کب خلو چته کړه او چې دې سینګه ور پرېوتېده نو کب بیا را رسېدلو په خوله کې کلک ونیو الواقع تیر کړي دی ګورې ستا خوراک نه دی ښه ستا ګېډه د لپاره جیل دی بس کب لګیا دی په دې ټولو دریابونو کې ګرځي او د کب دا خېټ او سرمن الله داسې کړه ورته لکه د شیشې په شان د دریابونو سیلی پې وکړو کمې فرشتې چې بره عرش ته ولاړې دي او د خدای عرش یې نیولی هغه فرشتې الله ته وایي دا مونږ چې کومې نیکې خبرې کوو نیک اعمال کوو دا ټول خدای ته خیږي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دا الله ته خیږي هغه فرشتې الله ته وایي وی الله یو بنده دی او تا ته چغې وایي او فریادونه کوي او داسې بنده دی لکه چې چا د مری نه نیولي او په ډېر لوی تکلیف کې پروت دی بنده په ډېر تکلیف کې پروت او ډېر د عاجزۍ اواز کوي او د مری نه په ډېر زور اواز راوباسي او داسې ده لکه چې ښه چا نیولی دی او په زور یې ګیر کړی دی او تا ته په فریاد کې پروت دی الله دا څوک دی الله ورته وایي دا زما یو بنده دی یونس یې نوم دی ما را نیولی دی او د کب په ګېډه کې پروت دی او دې وخت کې کب د اومې ځمکې کې پس دریاب کې په ویښ کې په خټه د پاسه پروت دی او د په هغې کب په ګېډه کې دنم د هغه په اینه ماته سر لګولی دی چغې وایي فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا الله ستا نه علاوه بل د عبادت لایق نشته او خدا سبحانك ټکې دلته راغله الله ته د هر عیب نه پاکې چې دا ما دا قوم دی بچ که د عذاب نه نو دې کې به هم څه چلي خدایه زه نه پوهېږم ته پوهېږې او ما په ځان زیاتې کړی دی په کار دا وه چې تا سره ما مشوره کړې ګناه نه ده کړې یونس علیه السلام که خدای منې کړې وې او ته نو بیا به ګناه وه خدای خو منې کړې نه دی خو مشوره په کار وه مشوره مې ونه کړله دا خو الله ما خو ونه کړل نو الله څه چل وکړ وی دا ما هغه یونس را نیولی او دا کب ګېډه کې دی کب په خټه په اومې ځمکې ویښ کې پروت دی الله معافې کړه ډېر د عاجزۍ چغې درته وایي الله وایي په ډېرو تیارو کې دی د کب د ګېډې تیاره د دریاب تیاره د شپې تیاره د ورځې تیاره په دې کې پروت دی نو الله کب ته حکم وکړ نو الله فرمایي چې کب د دریاب په غاړه ور وغورځو اوس رب العالمین څه وایي قرآن شریف کې فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون وی کده زماره تسبیح نه وي تسبیح نو د کب په ګېډه کې به تر قیامته پورې پروتو الى يوم يبعثون کې د طالبانو یو ګران سوال او جواب دی اب پرېدم در تر قیامته پورې به د کب په ګېډه کې پروتو خدامت تسبیح وی سبحانه وی نو بچ مې کا پته ولګېدله چې د یونس علیه السلام د دې تکلیف نه د بچ کېدو ذریعه څه شی وګرځېده سبحان دی ونه وی چې لولا انه کان من النبیین د پیغمبر و ځکه مې بچ کړ لولا انه کان من المستغفرین بخنه غوښته ځکه مې بچ کړ لولا انه کان من الاوابین لولا انه کان من المنیبین دیو نوی چید آه کول توبه استا ما ته رجوع کول ځکه مې بچ که پیغمبر و ځکه مې بچ که نوی زما تسبیح وی ځکه مې بچ که سبحان وی نو علما دا معلومی چې کم انسان په تکلیف کې گرفتار دی او په مصیبت کې گرفتار دی دې سبحان لفظ وی سبحان الله نو خدای پاک به دا تکلیف او مصیبت نه بچ کی